والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. مخکې د اله ذکر وشو نو دا اله هم یو قسم دی او طلاق پکې راځي نو د طلاق سره مناسبت او ربط تړون راغی. اوس دې ذکر د طلاق احکامات ذکر کیږي. امون ویلیو چې دې آیاتونو کې تدبیر المنزل له تدبیر المنزل یعنی هغه حکمونه الله ذکر کوي چې باغې باندې کور جوړيږي. الله دومره خپل دعوت قران کې ذکر کړی دی، خپل حکمونه دي. کله حکم راځي د نفس اصلاح وکي، د نفس د اصلاح نه چې وزګار شي، اوس د خپل خزه اصلاح وکا، د خزه د اصلاح نه چې وزګار شي، بیا د خپل کور اصلاح، او دا غي نورست بیا چې کله کور جوړ شي بیا اصلاح معاشره، او د اصلاح معاشره نورست بیا اصلاح نظام حکومت. دا ټول اصلاحات د قرآن کې موجود دي. نو دا هغه اصلاح ده چې په دې اصلاح باندې د کور جوړ راځي، هغه احکامات چې اصلاح د کور پکېږي. طلاق هغه غوټي پرانستو ته ویل کېږي چې کومه غوټه د خزو د خاوند د نکاح په دوران کې تړل شوی و، چې کوم عقد په مجلس د نکاح کې شوی و چې خزو ویل ما دي خاوند ته ځان بخلې دی او خاوند ویل چې دا خزه ما قبول کړی دا، دا یو غوټه تړل شوی و، یو عقد شوی، دغه عقد ورانول، دغه عقد ختمول دی ته ویل کېږي طلاق. او حدیث کې راځي ابغض المباحات الی الله الطلاق. په جایز کارونو کې چې د الله کم کار نه دی خوښ نو هغه طلاق دی. دی جایز خو خوښ نه دی، ځکه چې الله وی دا کور جوړ شي نو خدا نو خزو خاون چې یو بل پریک دی حقوق ران شو نو دای خوښ نه دی. د دې وجنه سورۃ النساء کې براشي الله وی دا خزو خاون ران شو نو فعیذوهن د خزه د نصیحت وکي چې دا خزه روغ شي، او که بیا ونه شول نو بیا تاسو سو کوي دا په خپل بسترو کې نو په دورانه به دا خزه جوړ شي. که په ورانه مونږ شول نو بیا وی وسه اوها او دا ضرب او دا وهل تادیب د پاره. که په دې درې کارونو باندې بل پرز بیام کارونه شنو بیا فبعثوا حکما من اهله، بیا به یو سړی د خزه طرف نه کینی، یا به د خاون طرف نه کینی، او بیا به د خزه د خاون جوړ وکي، او به د سلور واړو باندې کارونه شنو بیا ولا الله هم دغه اجازه ورکړه چې اوس تاسو یو بل معاف کړئ، بس اوس طلاق یو بل ورکړي، یو بل پریک دی او اختیار خاون لور کړی دی. نو طلاق دا شو. د طلاق احکام او د طلاق اقسام قسمونه درې دي مشهور. یو ته طلاق رجعي وي، د لاندې آیت کړه روان دي الطلاق مرتان. طلاق رجعي دا دی چې خاون خزلا یو طلاق یا دو طلاق ورکی خدای نه. نو شریعت د خزو خاون ته 3 میاشتې ټیم ورکړی دی چې 3 میاشتو پورې تاسو د خپلې غوسې د بړاس ختم کړئ، او 3 میاشتو کې دنه که تاسو د یو بل ترجو وکړه نو واپس تاسو دا کور جوړېدلی شي. نو که 3 میاشتو کې دنه د خاون خپلې خزې ته خزه وویل دا خزه د خاون خزه ده لاندې راځي وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. خاوندان حقدار دي په واپس کولو د خزه باندې، یعنی په دې صورت کې د خزه حق نشته، اختیار نشته، خاوند ته 100% اختیار دی چې خپلې خزې ته خزه ووي. دې ته طلاق رجعي وي یو یا دوا. نو که یې ورکړل 2 سره پاتې شو او که 2 ورکړل 1 سره پاتې شو نو رجوع ورته کولی شي، خزه ته خزه ویلی شي بغیر د مہر نه، بغیر د نکاح نه، بغیر او گواهان پکې پکار دي چې پته ولګي چې طلاق شوی دی. دویم نمبر هغه ته موږ طلاق باین وایو. طلاق باین 2 قسم دي، یو زموږ د احناف په نسبانه بل د جمهور په نسبانه. احناف علما دیتم طلاق باین وای دیتا چې کله خاون خزه ته داسې په اشاراتو کې او په کنایاتو کې خبري وکي، او په دې خبرو مقصد دا چې دا خزه زی زما د کورنا، لکه خاون او خزه ناس دي او په دې کې خاون له غوسه ورغله او دې خزه ته و چې ته زمانه جدای زه خپل خوخه دي دا چې کوم طرف تزیل تلاړه شه زه د پلار کړی دی کینا، دغه کنایي الفاظ دي. خود دو مقصد سره مقصد دا دی چې دا خزه ز پر اقدام دا خزه ز پر اقدام. نو په طلاق باین کې به خاون نیت د طلاق کوي. دیو جن موږ اصول فقه او د فقه کتابونو کې راغلي چې خاون خزه ته وی چې انت باین ته باین نه، نو دا خزه ک تپوس وکي چې ستاسو خبره څه مقصد دی انت باین خو طلاق دی. نو بیا به خاون د خپل خبره وضاحت کوي. ذکر دی لفظ 2 معنی دي. یو معنی دا انت باین بینونت جداوالی ته ویل کېږي، یو مطلب ادم دی چې ته یو یونیک خزه یې، ته بالکل یکتا یې، ستا په شان خزه نشته، ته ډېره ښایسته او ډېره ښه خزه یې، دا یې معنا ده.
او یو د انت باین دا معنا ته زمانہ جدای مطلب ته طلاق ای نو بیا به قاضي او خزه د خاونه ته پوسو کی چې ستا غرض سو نو حناب دې ته باقاعده طلاق وي او جمهور وی چې نه طلاق باین صرف دادی چې درې میاشتو کې دنه کله خاون خزه د رجوع نکړه نو خزه خود به خود د خاون جدا شولا دې ته طلاق باین وي نو احناب دغه تم باین وي دی بل ته جمهور صرف دغه درې میاشتو کې چې رجوع نشي دغه ته طلاق باین وي او دریم نمبر ته موږ وایو طلاق مغلظ تغلیظی طلاق هغه چې درې طلاق ورلور کی خزله درې طلاق یا جدا جدا او یا یوځه او چې درې طلاق کله خزله ورکړل نو بس اوس دا خزه مکمل پردیش ولا دسی پردی د لکه څنګه چې پکلی کې عام خزه ګرځي کې دې نشي پنوي نکاح باندې نشي کې دې پنوي گواهانو نشي کې دې یو صورت ول بیا الله را استلې چې فین طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وکبل واده وکړو پخپل خوخه پخپل رضا پخپل رغبت باندې او بیا هغه دویم خاون د خزر طلاق ورکړلو دا عدتونه تیر شو نو بیا به هله د زوړ خاون لدا جایز کیږي دینه بغیر په بل طریقه باندې دا خزر د خاون د پر جایز کې دی نشي دا درې قسمه طلاق دي ادي احکامات د فقه کتابونو کې شته د سره سره د طلاق یو بل تقسیم علماء کړی دی چې یو طلاق سنی طلاق دی یو بدعي طلاق دی یو سنت طلاق یو بدعت یعنی معلومه ده شو طلاق د خاون اختیار دی خود دی اختیار کې هم حدود شته طلاق سنت دی ته وایي چې دا د سنت طریقې مطابق او د رسول الله د طریقې مطابق خزل ورکړی شي دی ته طلاق سنت وایي او دا طلاق سنت بیا دوه قسم دي یو ته احسن وایي یو ته حسن وایي احسن ډیر خپلی او حسن خپلی طلاق نو احسن دا دی چې یو طلاق خاون خزل ورکړي یو او بیا چې درې میاشتې پوره شولې د خاوند د خزه ته رجوع نکړه حتی چې خزه جدا شوله دا ورسره واپس اړو بیا نکاح نه کوي او خزه لاړه جدا شوله د بل خاوند سره نکاح وکړه یې ونکړه خو په یو طلاق باندې خاوند پرې خو د ته طلاق احسن وي د خپل طریقه ده د سړی د خزه نه خلاصيږي په دغه طریقه باندې طلاق ورکړي صحابه هم د قشن طلاق ورکول او دویم نمبر طلاق حسن دی طلاق حسن دی چې په هر میاش کول یو طلاق ورکړي یو تو ورکړي یو بیا بل کول بل ورکړي بل کول بل ورکړي نو درې میاشو کې درې طلاق ملاو شو دته سنت طلاق وي دا ځوانه طلاق جایز دي که سړی ولا ور کوي دویم ته طلاق بدعي وي بدعي طلاق هغه دي چې خاون خزله په غیر شرعي طریقه باندې په غیر سنت طریقه باندې طلاق ورکي لکه یو دا چې خزه ته وي چې یو دوا درې ته طلاق درې طلاق په یو ځل باندې ورکي والله جمهور په نسبت باندې طلاق وشو خزه جدا شولا کار غلط وکړو نو په کار د سی ورلا په کار دا و چې یو طلاق ورکړل په یو باندې اسم کار کېدو درې طلاق ولا په یو مجلس کې ورکړل دفعه واحده ولا ورکو یا وته چې ما په سلو کانو طلاقي په زرو کانو طلاقي په شلو طلاقي دته طلاق بدعي وي دا د عادت په لحاظ باندې بدعت دی او دویم نمبر هغه ته بدعي د وقف په لحاظ باندې وخت دا دی چې شریعت دا وایي چې خزل طلاق ورکې نو په دې زمانه کې ورلا ورکا چې دا خزه پاکي بیماری نه نو اوس خاون خزل په بیماری کې طلاق ورکړل نو دا هم د بدعت کو د نه د پکار دار چې دا واپس رجوع وکي او بیا چې کله پاک شول نو بیا بوله طلاق ورکي لکه حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه داغه بیبي وا د حضرت عمر فاروق انګور وا نو حضرت عمر فاروق داغه سبد اخلاقی مندلې ونه د خپل زوی ته ویل دا خزه پرې دوا او ځان له سم نیک خزه وکړه سبد اخلاق ده نو حضرت عمر فاروق سے خپل زوی چې ولې طلاق ورکړ مخ په کې څه عیب نه مندلې حضرت عمر خپه شو راغ نبی علیہ السلام له عبد الله ته ویم چې خپل خزه پرېک دوا وګوره د خپل خزه نه طلاقي او زما زوی دی نو نبی علیہ السلام عبد الله ابن عمر راوخته ورته وی چې انت و مالک لابیکا ستا خپل اختیار نشته ته استعمال لستا د پلار دی لہذا چې پلار درته وی چې خزه پرېک دوا نو بالکل پرېک دوا نو عبد الله ابن عمر لاړو او خزه طلاق کړله چې کله دا پور تلاړو په دغه وخت کې د دې خزه بیمار وا نو نبی علیہ السلام ته بیا خبر شو چې عبد الله ابن عمر ډیر وختو او ورته وی چې ګوره تعالی نو په کار چې د خپل خزله ته په بیماری کې طلاق ورکړی شاه بلال شاه واپس ورته خپل خزه وایا او کله چې بیا غسل وکړو پاک شول نو بیا ولا طلاق ورکړي دا د طلاق اقسام شو اوس راځو طلاق بعضی مسائل او بعضی احکام چې هغه ډیر زیات ضروری دي یو طریقه دا ده چې دا سنت طریقې مطابق ورکول پکار دی لکه طلاق احسن او حسن یو دویم نمبر شرط د طلاق دا دی او ادب او مسله دا ده چې دا طلاق په غوسه کې څوک نه ور کوي چې ډیر زیات غوسه ده او یې جګړه کړې ده یا اسی غوسه ده نو په دې وخت کې پکار دار چې خزله طلاق ورنکي
او د احناف علماء مذهب دار چې په غوسه کې طلاق ورکړل واقع کیږي، غوسه کې طلاق ورکړل واقع کیږي، او بعض علماء چې غوسه کې طلاق واقع کیږي نه، ځکه چې نبی علیہ السلام فرمایي الطلاق عن وتر، طلاق د حاجت د وجنه ملاويږي، چې د خزینه د خلکو حاجت پوره شي. فلما قضا زید منها وترا، کله چې د زید حاجت پوره شو نو کله د خاوند د خزینه حاجت پوره شي الله طلاق ورکړي، دا خو غسل په ځان نه پويږي. وار تقدیر احناف علماء چې طلاق دي نه کو په غصه کې او کو په نرم لهجه کې خدا طلاق دي، خو ادب دار مسله دا چې په غصه کې به طلاق نه ورکړي، دا ادب دي. یو دریم نمبر دا مسله دا چې طلاق په طهر کې ورکول کېږي، چې زنانه کله پاکي او په هیڅ په زمانہ کې د بیماری په زمانہ کې به خزه طلاق نه ملاويږي، او قبل فرض چیرته طلاق ورته ملاو شو نو بیا ورته رجوع کوي. دا بل مسله شو. د سره علماء په کې دا مسله بیان کړی دا چې په کوم میاش کې دا خاوند د خپل خزله طلاق ورکول غواړي، د کوم طهر کې خاوند خزله طلاق ورکول غواړي، نو په دې میاش کې به د خپل خزله سره مکمل قطع تعلق وکي، یعنی خاص تعلق نه ساتي وسره، عام خبري وکي. وذکر ته خو اسم اراده طلاق خدا، لہذا دا بزان وساتي، دا بزان کنټرول وکي، بیا دا وکي بل شرط. او پنځم نمبر مسله د طلاق خدا دا چې کله طلاق ملاو شو نو په خزه باندې عدت ته، او دا عدت پر خاوند په کور کې تیری، دا خزبه دا عدت د خاون په کور کې تیری. زمونږ د عجمو طریقه دا چې کله خاون خزله طلاق ورکړي نو په هغه ټیمه د کور نو باسي، دا مسله خطا ده. کله خاون چې خزله طلاق ورکړل دا بدري میاشتې د خاون په کور کې د جامې، د خوراک، د لباس، د سکنا، د ټول تنظیم به خاون کې دا په فرض دی لازم دی پی. او کدا خزله لاړه د کور نو بیا په نشته، ځکه دا خزه اوس ناشیزه ده، د خزه اوس بد اخلاقی وکړه، د خپل حق ویلو د خاون په کور کې بکینی. او بل دا شي د عدت کې خو فائدې دي کنه، یو فائدې دا چې خاون غصه ده، خاون ته خپه دي، نو درې میاشتې ګرځي غصه به ختم شي، خفګان به ختم شي، او خزه ته وي ته پرې کې پاکه ګرځا، پاکه جامې اغوندا، ځان جوړوا چې خاون واپس پتا باندې ضرورت درشي دا ته خزه وي. او دریم نمبر دا چې دا خزه هم کبل پرس کمک لې او دا په ځان نه پويږي او د خاون طلاق ورکړي، دا بل ځان اسلام وکي، بل خويندې به راشي، تروریانې به راشي، چاچیګانې به راشي، ملګری به راشي، د ساده خزه خلک د خاون زړه ساتي، تر دا کار پکارو دا نو پکار نو کېدی شي دا خزه ولدا سي سبازي پیغورونه ورکی، بعضي ترغیب ورته وکي، دا خزه جوړ شي نو کېدی شي بیا ځان برابر کې خاون ته رجوع وکي. نو د دې لپاره دا عدت تر د خاون په کور کې تیري. او شپږم نمبر مسله طلاق خدا دا چې د طلاق اختیار دا نه د عدالت دی او نه د خزه دی، بلکې دا د خاون اختیار دی. والذي بيده عقدة النکاح، د نکاح غوټه او د طلاق غوټه دا د چا په لاس کې، د خاون په لاس کې. اختیار د خزه نه دی، دا د سړو دی. خو د خزه د پاره چې کوم اختیار دی دا غي ذکر لاندې په آیت نمبر 229 کې روان دي چې هغه ته خلا او خلا نو خلا بیا جایز ده، خدای د پاره شروط لاندې مونږ بیان. او الله تعالی خاون له اختیار ورکو، خزه له اختیار ورنکول طلاق. ولې؟ ځکه چې خزه په معمولی خفګان باندې د خاون ټول خېګړې ری. حدیث مبارک راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د خزو ته وی دا احسان منئ تاسو، او احسان تاسو پرې دی مو. دا خاون به ټول عمر د خزه سره احسانات کوي، جامې ورله اخلي، خوراک د دې د خوخي مطابق ول ژوند او دغه سہولیات فراهم کوي، او کله بوله معمولی غونې شیرانه وړي ورته چې نن د بازار نه جماعت له ساګ راوړه د بنې راوړي، دا به تسوي نبی رسول الله الفاظ دي والله ما رايت منك خيرا قط، والله مې د قسم استان مې خیر نه دلیدلې. ور معمولی د لسو کو شی نه راوړې وي، دا خاون ته وي چې ستا خیر مې نه دلیدلې، دا ډېر ناشکر خزه ده، دا ډېر زیاته نمک مردار خزه ده، نمک حرام ده، د خاون ټول احسانات یې کړل. نو وی چې ګوره خزه په معمولی شی باندې د خاون ټول احسانات یې کی، نو کدا اختیار د خزو سره وي د ورځې به سو ځان بیا طلاق ول او خاون به پر خودلې، الله تعالی خاون ته اختیار ورکو. او بیا به علماء بل مسله بیان کړی دا چې د خزو د خاون مزاج کې فرق دی، د سړیو او د خزې مزاج کې فرق دی. سړی چې کله مینه کوي د خپل خزې سره مینه کوي، نو د دې مینې سره سره په دې خزې کې چې کم کمزوریانی هغه ملحوظ نظر ساتي، مینم د خپل خزې سره کوي، محبت هم کوي، خدایي باوجود د خزې هغه غلطیانی په ذهن کې ځکه خدا دا بعضی پابندیانی په خزو باندې لګي، د پلاني کې بزي پلاني کې بنځي، دا کار وکي دا بنکه، او خزه په خاوند په پابندیان نه لګي، بس وی خاوند باچا ته چې څه کوي، ځکه خزه چې مینه کوي مکمل مینه کوي د خاوند سره، ټول بیا اس نه پر د خاوند سره نه ساتي. او خاوند چې کله د خزه سره مینه کوي نو د خاوند بیا د حدود وای نظری. دویم نمبر کله چې خاوند د خزه سره بغض کوي، د خاوند د خزه سره وران راځي، نو خزه بدیم شي خو بیا هم د خو صفاتو اعتراف کوي، ټیم په ټیم داغه تحسین هم کوي، ټیم په ټیم داغه حوصله افزایم کوي، یاره ودا صفت پکې ده. بل ازما یو واقع مې کړی و
یو بزرګ د بل سړي خواله تلو بل ملګری و نو کله چې دا بزرګ دا کر راغی نو ورته وی دا ملګری کور ته راړو وسی چې مېلمه مې راوستلې خزي شروع وکړه او استابل کارشته کنيشته بس مېلمانه کور ته راولا او تا کور ته راوړی سي او ډېر زیات بدی خبرې وکړلې نا مېلمه ځان سره و شرمېدو چې زاړو راغلی دی کور ته نه وي خبره خو بیا چې کله واپس راغی او دې بیٹک کې ناس دي دا دوانه ملګری خبرې کوي دا مېلمه ورته وی دا سب بلاګي دې کړی دا سب بیکاره خزي طلاق ولول ورکس دومره نیک سړی سم خزه ځان لا وکا نو هغه خاون د ملګری ته وی د خزر طلاق ځکه نور کومه چې یقینا خوې خراب دی ور بغض مو سشتا او په دې کې ډېر د کمال صفت دی هغه د کمال صفت زما خوښ دی په دې کې څه کمال دی کمال دا ډېر وفادار خزه ده د زما سره ډېر وفاداری کوي زما یقین دی که زه لس کارم د کور نه بار لاړ شم زما د خزه او بچا باندې نظر وانه چي او نه زما کور ته څوک بد نظر باندې کتای شي نو په دې وجه باندې خزه نه پرېدم ګوره خاون هغه د بغضم کوي خو بیا هم دغه چې کوم خصيفات دغه طرف کوي خو خزه چې کله د خاون سره ورانه شي ګوري کله چوران راشي خپل مور ته حل ویلې ډایرک خپل خويندې به خبر کړي د خپل خواخي سر سره به شر کړي د خپل بچو مخ کې ودا قاری او یو غوبل راغسته به د کور کې هر چاته پته لګي به د کور کې جنگ جګړه شروع ده ځکه د خزه چې بغض شروع کې بیا ټول مینه محبت هر څه د دین بیا یری دی وجنه الله اختیار خزل ورنکو او د خاون لور کو او دا عین فطرت انسانی دی عین فطرت انسانی نو دا د طلاق احکامات الله وی والمطلقات او طلاق شوی خزی دیزه کې عشرة النساء موضوع بیانېږي عشرة النساء معنی د خزو سره څنګه سره وخت لري نو په احتیاط باندې نبی علیہ السلام فرمایي د خزي مثال له پختې دی استوصوا بالنساء خيرا د خزو په اړه کې زمانه خبره واوري خو وصیت واوري مثال له پختې دی کته وی زی سي د کوما نو ماته به کې یعنی سبب کې کسرها طلاق بل ورکی او کته وی نیسه د کوم او خپل فطرت لري پرې خودلا رسول الله فرمایي ټول مرو بیا پکګه ګرځي لہذا تب سره گزاره کې والمطلقات او طلاق شوی خزی تربصنا ځان راي ساريبا بانفسهن خپل ځانونا يتربصنا راي ساريبا بانفسهن خپل ځانونا انتظار وکي خپل ځانونو باندې یعنی لا ينكحن مع زوجنا آخر بل خاون سبا وادنه کوي سمره وخت ثلاثه قروء درې هزا درې بیماری نو خاون با چې کله طلاق خزل ورکل نو خزه بدري بیماری ځان راي ساري بل خاون نشي کوله خجي ثلاثه قروء درې قروء جمع د قرء دا او مونږ وایو چې دا لفظ مشترک دی قران کې د الفاظ هم دي هغه ته موږ الفاظ مشترک وایو مشترک لفظ معنا چې مختلف معنی کله دو معنی کله ډېری معنی کله پنځه معنی کله شپږ معنی لکه علماوی دا لفظ د عین چې دی عین د دې سره په دې کتابونو کې 63 معنی استعمال شوی دي 63 معنی د عین لکه عین څه ته ویل کیږي عین سترګې ته وایي عین جاسوس ته وایي او عین د زنګوندي کونډې ته وایي عین ور ته وایي عین سرو ته وایي عین سپینو ته وایي عین مال ته وایي عین چینه ته وایي او دارنګ عین الف با تا ساکن عین شدیت عین ویل کیږي نو دا عین لفظ د 63 معنی باندې استعمال دی دغه شان دا قروء چې لفظ جمع د قرء دا قرء دو معنی دي یو د قرء معنا دا د زنانه د بیماری دا دوران چې هیڅ ورته منغوایو او قرء طهر تم دی پاکي تم ویل کیږي دیو جنا امام شافعی رحمه الله دا دویمه معنا غستره د پاکي د طهر دا نو ثلاثه قروء معنا کوي درې طهرا او امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې د ثلاثه قروء د قرء النهیز مراد ده لہذا ثلاثه قروء مراد درې هیز دي او دا راجح مذهب ده دلائل په خپل کتابونو کې شته ځکه په دې کې عدت دا په صحیح طریقه باندې تیریږي ثلاثه لفظ خاص ته او د دې په مفهوم باندې چې عمل کې نو په دې کې کمې زیاتې نه ده پکار چې کله د قروء النهیز مراد واغستون بیا به کمې زیاتې ناراضي او که طهر د مراد واغستون بیا به کمې زیاتې راتلې شي د دې وجنه قروء النهیز مراد ده والمطلقات ومطلقي خزبا يتربصن راي ساريبا بانفسهن خپل ځانونا ثلاثه قروء درې هزا ولا يحل حلال ندي د خزو د پاره یکتم نه چپټ کی ما هغه سو خلق الله چې الله پیدا کړی دی فی ارحامهن ردی په خېټو کې ردی پر رحمونو کې دا اوس د خزو د پاره یو شرط دی چې خاون خزر طلاق ورکړ دې عدت د پردا یو شرط دی چې د دې په خېټو کې چې کوم شی الله پیدا کړی دا باندې پټي په خېټه کې دوه سيزونه دي یو دی بیماری یو دی ماشوم بیماری باندې پټي څنګه بیماری باندې پټي یعنی الله ویل درې میاشتې با کم اس کم دا ځان راي ساري نو دا اسنو دروغ وي چار په دې میاش کې زما دوزل بیماریاں راللې
یا 3 ځل راغلی نو په میاشت کې ځان فارغ کړي، دا به نه کوي. او یا دا د قروء د ما خلق الله فی ارحامهن مراد دی ماشوم. د ماشوم معنی دا ده چې شریعت ویلي دي چې کله د ښځې ماشوم په خېټه باندې وي نو هله به د خپل خاوند نه جدا کېږي چې کله ماشوم پیدا شي، وضع د حمل وشي. نو دا ښځه دروغ وایي چې زما په خېټه کې ماشوم نشته او زما بیماری پوره شولې او 3 میاشتې بعد لاړه شي. اصل کې دله خو 9 میاشتې بعد تلل پکارو او دا دروغ وایي او دا ماشوم پټ کړي او چې زما 3 میاشتې پوره شولې، الله ویلی دروغ ویلی حرام کارو. یا دا چې یوه ښځه د واغه تلل نه غواړي، خاوند پرېښودله. بعضې وخت کې خاوند ښځه پرېږدي، ښځه نه ځي، نو خاوند ښځه پرېږدي او دا ښځه و چې زاړو زمه نه او د دې په خېټه کې ښه دې په خېټه کې ماشوم اړه شته نه. د شریعت وایي چې دا به 3 میاشتې دی، دا دروغ وایي چې زما خو په خېټه باندې ماشوم دی نو زه به 9 میاشتې تېروم. نو په دې طریقه باندې د خپل خاوند په کور کې 9 میاشتې تېرې کړي. الله وایي دا ګناه ده، دا به نه کوي. علماو دې آیت لاندې د عدت څه شرایط ذکر کړي دي چې عدت به څنګه وي. نو یو مسله دا ده چې دا ښځه 2 قسمه، یو آزاده ښځه بل وینځه ده غلامه. د آزادې ښځې او د وینځې په عدت کې فرق دی. آزاده ښځه به 3 میاشتې تېروي او وینځه به 2 میاشتې تېروي. نبي علیہ السلام فرمایي، سنن ابو داود کې حدیث ته، طلاق الامة سنتان وعدتها حیضتان. د وینځې طلاق هم 2 دي او عدت هم 2 حیضه دي. د آزادې ښځې طلاق هم 3 دي او بیماری هم څه دي 3. نو یو پکې دا مسله ده. او بل دا د بالفرض که زوات الاقران ده، یعنی بیماری راځي نو بیا به 3 میاشتې تېروي. او که د زوات اولات الاحمال او دارنګه حمل او زوات الاحمال نه د حمل په خېټه باندې دی نو بیا به وزه د حمل د دې عدت وي چې کله ماشوم پیدا شو نو بیا دا آزاد شولا. او دې سره سره د دې عدت نور مسائل هم شته. یو مسله دا ده چې خاون د ښځې سره نکاح وکړي، نکاح او مہر مقرر شوی دی، پیژندل شوی ده، خو واده او رخصتي نه ده شوی او د واده نه مخکې د ښځې د خاوند راغله کېدای شي بالکل خبرې اترې کولې په خبرو کې وران شو. نو خاوند د ښځې طلاق ورکړل، واده نه دی شوی، نکاح شوی ده، مہر مقرر دی. نو بیا الله فرمایي لیس علیکم من عدة تعتدونها. بیا په ښځه عدت نشته چې کله خاوند طلاق ورکړل او واده نه دی شوی، اگر چې نکاح شوی ده فوراً دا بل واده بیا کولی شي. په دې باندې بیا یو منټ هم عدت نشته. او بالفرض که واده ورسره شوی دی نو د هغې بیا دقه مسایل دي. ایو مسله پکې دا ده چې زنانه د هغه داسې عمر ته رسېدلې د هغې بیماري اړو راځي نو سن ایاس ته رسېدلې ده. سن ایاس یا صغیره د ماشومه د هغې بیماري نه راځي، د هغې دواړو عدت بیا 3 میاشتې دی. بیا بیماری نه دي بلکې 3 میاشتې په قمري حساب باندې چې کله پوره شولې نو بس یا ښځه بیا جدا شوله. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، کوي دا ښځې ایمان اوري په الله باندې واليوم الاخر په آخر ورځ باندې. وبعولتهن احق بردهن في ذلك، كطلاق رجعي وبعولتهن خاوندان د دې ښځو احق حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې ښځو باندې فی ذلک په دغه عدت کې دنه ان ارادو اصلاحا که اراده د اصلاح وا د اصلاح اراده وا چې ښځې ته رجوع کی بغیر د خوښې د ښځې نه، دا استحقاق د خاوند دی. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن د دې ښځو دپاره حقوق د زوجیت دي مثل الذي پشان د هغې علیهن چې د خاوندانو په دې ښځو باندې دي. ولهن د لهن معنی یاده کا، ولهن او د دې ښځو دپاره حقوق د زوجیت دي په خاوندانو باندې مثل الذي پشان د هغې حق باندې علیهن چې د خاوندانو په دې ښځو باندې دی بالمعروف د شرعي قانون مطابق، د عرف او د دستور مطابق. دا حقوق د زوجیت پې ځکه ویلو چې اسلام کې ګوره مساوات نشته، د مساوات او درس اسلام نه ورکوي. اسلام کې عدل او انصاف شته، خو دا مساوات او برابري نشته پکې چې ښځې راوځي او هغوی د خپلو حقوقو په نوم باندې مظاهرې کوي او انساني حقوق او هیومن رایټس چې د ښځو حقوق پکار دي او باقاعده ښځې له هم اختیار پکار دی چې خپل خاوند طلاق کړي او د ښځې او د خاوند د سړي او د ښځې ګواهي هم یو شان پکار ده او په میراث کې حصه هم یو شان پکار ده. موږ وایو نه دا خبره خطا ده. دې آیت نه دا معلومیږي چې خاوند ته مخکې وویلو شو چې ته ښځې له طلاق ورکړې، نو ورته وایي چې د دې مطلب دا نه دی چې بس ته آلې نالې او ټول اختیار ستا دی او ته به په دې ښځه باندې ظلم او زیاتی کوې او ستا خوښه ده چې څه کوې هغه به کوې. نه، د ښځې هم څه حق شته دی په تا باندې. څنګه چې د واده نه بعد ستا په دې خپله ښځه باندې حقوق دي، دقه شان د دې ښځې په خپل خاوند باندې هم حقوق شته.
دا کم حقوق دي. دې ته حقوق د زوجیت ویل کېږي. حیات نه دي بلکې د زوجیت او د ښځې د خاوند د کور دننه حقونه دي. دا حقونه تقریبا 9 حقونه دي. واوره د ښځې په خاوند باندې کم حق دی چې دا مطالبه یې کولی شي، په خپل هم یې کولی شي او د عدالت په زور هم دې اخیستی شي. پر دې نه علاوه نور حقونه نشته. نمبر 1 اول حق دا دی چې خاوند به چې کله ښځه کوي نو د ښځې خوښې ته به ته کتلی کېږي. دا څومره ښکلی حق دی، څومره مزیدار چې پلار خپله لور په زور نشي ورکولی، بلکې دا د ښځې حق دی چې د دې نه واقعه تپوس به کېږي د فلاني ځای کې ته واده کې که نه کېدې تیار یې که نه تیاره. نو که دغه جنۍ وویل چې زه اوس نکاح نه کوم نو خاوند د پلار او مور په زور نشي ورکولی. دا حق الله ورکړی دی. نبي علیه السلام فرمایي چې باقاعده تپوس به ترې کوئ، باقاعده تپوس به ترې کوئ. یو حق. دویم حق دا چې کله دا ښځه راضي شوله او د خاوند سره نکاح کوله نو بیا په دې خاوند باندې مهر دی. مهر دا خاوند به د ښځې له مهر ورکوي. نو که مهر نه نو دا نکاح وړو کېږي نه. بیا دا دویم حق شو. دا د ښځې په خاوند باندې دی مهر. دلته یو خبره صرف کومه چې په دې مهر کې بعضې خلک زیاتې وي. که زیاتې داسې چې خلک خپله لور قدروي یا خلک خپل زوی قدروي، نو د خپلې لور له ډېر مهر کېږي په نکاح کې 14 20 25 تولې 13 تولې او کور هم پسې ولیکو، پټۍ هم پسې ولیکو، دام وکړو، هغه هم وکړو، سم غټ شرایط پکې ولیکي. یا خلک د خپل زوی د پوزیشن دپاره و چې زه څومره ډېر راته وي به زه ورله کومه. نو په هغه وخت کې دا نري بهادري وکړي او زما د زوی 13 تولې سونه شوله. نو بیا چې کله د واده ورځې راشي 15 تولې هم نشي کولی. اول ته خو نکاح شوی په 1500 په 20 تولو باندې ده. نو بیا به د الک پلار او مور زی کله په خپل باندې کله به جرګمار لګي یره جی یو 2-3 تولې راته کمې کوي. نو هغه دا خو ګوره مهر تړلی شوی دی او دا خو نه کمیږي. نو په اخر کې چې بیا نور څه نه نو زه ټیک د الک به سعودي عرب ته لاړ شي، نو بار ته به لاړ شي، نو چې کله یې وګټلې نو بیا به راشي بس واده به وکړي. نو بیا دغه جنۍ د مور سره پلار سره غم پیدا شي، دا جنۍ به زمونږ رسول کمې شولې. دا ظلم دی سراسر. یاد ساتئ ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه غوره نکاح کوم یو ده؟ د ټولو نه غوره نکاح دا ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې غوره نکاح دا ده ایسرها مؤونتن، چې پاغي کې مشقت او مہر کمی دا غوره نکاح ده. اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤونتن. د ټولو برکتی نکاح ده چې پدې کې مہر کمی، پدې کې شرایط کمی، اړو شرایط پکې نه دا برکتی. د خبرې مقصد مې دا و چې کله مہر جوړ شو او دا ښځه او خاوند په دې مهر باندې متفق شو، نکاح پې وتړلی شوله، دا پلار چې 100 ځله مو وایي چې ما کم کو، دا پلار یې نشي کمولی وس. او دا مور چې 100 ځله مو وایي چې دا مهر وس ما کم کو، توله کم وکړه، نشي کمولی. دا حق د جنۍ دی اوس. دا ټول اختیار د دې ښځې دی. او که ښځې په خپله خوښه باندې ویل نو ټیک ده، او که خپله خوښه باندې نه دی ویلي نو دا مهر به دا خاوند دې ښځې بیا باقي ده ورکوي. دا د ښځې حق دی په دې خاوند باندې. دو شو. دریم نمبر د ښځې حق په خاوند باندې دا دی چې کله د خاوند کور ته راځي نو کې سکنا مطلب دا ځان له کمره بوله ورکوي، ځان له کمره. نو دا کمره چې کله دا جنۍ ورته واده شوله دا د دې جنۍ شوه، دا د دې ده. نو دا سکنا دا د ښځې په خاوند باندې حق دی. د دغې کمرې نه څوک په زور نشي ایستلی، نه یې سخر ایستی شي، نه یې خواښ ایستی شي، نه یې خاوند ایستی شي. دا د دې شوله، دا حق دی. څلورم نمبر دا چې اوس کوم خوراک کوي د ټول خوراک ذمہواري بیا په دې ښځه خاوند باندې ده. سورۃ النساء کې براشي بما انفقوا علیهن چې خرچه به خاوند په ښځه باندې کوي. او د خوراک تنظیم به ټول په خاوني په ښځه باندې نشته. په ښځه دا لازم دی چې دا مخامخه نوکري به کوي یا نور څه د لاسو خپو کسب به کوي، دا به ځان له بچولې پیسې ګټي نه، دا به ټولې پیسې خاوند ګټي. دا حق د ښځې په خاوند باندې دی. د دې سره سره پنځم حق دا دی کسوه جامې، لباس به د پیزار جامه، موږ ته تیل صابون وایو، یا تیل صابون، دا جامې پیزار دا به خاوند د ښځې له اخلي. ښځه په خپل باندې ځان له بنه اخلي. هو که ښځه په خپل باندې ځان له نوکري کوي او ځان له په خپل باندې سلاسو ماسو ګل ملکې پیسې به ګټي، سم منعت پرې کې نشته. خو ذمہواري د خاوند د ښځې نه ده، دا حق د خاوند د ښځې په خاوند باندې دی. د دې سره سره مخکې خبرو شو چې دا کومه سکنا ده د علاهده ځان له ورکوي. وسره د دې بر للذین یؤلون دغې نه معلومیږي دا چې د دې ښځې په خاوند باندې دا حق دی چې خاوند به دا به طبي طور باندې به دا برابري، په دې کې به د رجولیت او د ادمیت صفت وي. نو علماء چې سلور میاشتو کې د دې ښځې په خاوند باندې حق دی چې دا به دې سره خپل خاص تعلق ساتي. سلور میاشتو کې بلپرس که سلور میاشتو کې د خاوند د خپلې ښځې ته نه ور نږدې کېدو، دا بیا طلاق مطالبه کولی شي. او دې سره سره چې کله د خاوند د ښځې له سبق ورکوي او سزا ولا ورکوي نو وهل خو جایز دي، خو په مخ باندې به وهل نه کوي. مخ نه وهل دا د ښځې حق دی
نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو کس په لخذ وهلی و راغله لا خذ نبی علیہ السلام له ویزه په مخ باندې وهلی مکنزلی را تکړی دي رسول الله ورته یاد ساته لا تضرب الوجه ولا تقبها نبو په مخ سپیړه ورکه او نبو تکنزل کې خدای حق ته چې په مخ سپیړه نه خوري بل حق دار کنزل به تخاون نه کوي کنزل به نه کوي که خاون خزه ته کنزلی کول نو بیا د خزه ته حق حاصل د خاون طلاق مطالبه وکي باقاعده بیا خلع غستېش ځکه دا خاون کنزلی کوي کنزل ګناه ده رسول الله فرمای سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان ته کنزلی کول ګناه ده او وجل کفر دی نو دا بیا مطالبه طلاق کول شي ځکه حق خاون نه پوره کوي خاون ته کنزل حق نشته د دې سره سره نه هم شرط پکې ده او حق د خزه په خاون باندې ده چې کچرته وسوران لاله نو هجران فی البیت په دې کوټه کې وسوران کول شي د کوټې نه بار نه شيستلې کوټه کې د نورانه دا چې خپل کټ بو سره جدا کی بستر و سره جدا کی خود سه نشي کولای چې د لاس نیونی سو د کمرې نه بهر راو بس جزا او په کمزې کې تشپکه ال تشپو وکانو دا سه بنه کوي د خزي حق دی که خاون د سه بد اخلاقی تور رسیدو چې خزي بیا به خزه په خاون باندې رپورټ باقاعده کوي طلاق ته غستې شي ځکه حق نه ادا کوي او دې سره سره دا شرط هم دی چې د خزه لکه یو دا چې دغه تحفظ وکي تحفظ لسم نمبر تحفظ د خزه تحفظ ذمہ داری دا په خاون باندې دا په کور کې به ساتي تحفظ او یو لسم نمبر دا چې ټیم په ټیم باندې د خزه حوصله افزایی کوي به حوصله کوي بنو او وسره چې کوم خصيفت پکې وي دغه تحسین وکي تحسین او دا صفاتونه د خوندانو باندې خزو دین الله فرمایي ولهن د خزو لپاره حق دی مثل الذي پشان دغه حق باندې علیهن چې د خوندانو په خزو باندې بالمعروف د معروف طریقې مطابق او دا معنا نه ده چې د خاون او خزي حق یو شان دي د خاون او خزي حق یو شان نه دي طلاق د خاون پلاس کړي خدای لاندې ردی دری ولهن نه کوم اشکال ذهن ترازی چې ولهن مثل الذي مثل خو مماثلت ویل کېږي نو معلومه ده شو چې د خزو د خاون حقونه یو شانتي دي نو الله دا وضاحت کو چې نه وللرجال علیهن درجه د خاوندانو غره په خزبانه لوی درجه ده وللرجال د خاوندانو علیهن په خزبانه درجه عظیمه لوی مرتبه ده د خاون مرتبه په خزبانه ډیره لوی ده کومه مرتبه ده نو دا مرتبه وره یو حدیث ده دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كنت امرا احدا اي يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها کما چاته حکم کوله چې ترا ولګا او د بل ته سجده ولګوا نو ما به خزه تی ویلی چې خپل خاوند ته سجده وکا ځکه د خاوند حق ته باندې ډیر دی خدای اجازه می چاته نه کړل لہذا سجده حرام ده سو کو چاته سر نه راټټي دا ګناه ده ولا دویم نمبر یو حدیث کې راغلی دی ترمذی کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که خاوند خزه ته आवाज وکي د خپل حاجت د پاره نو نبی علیہ السلام فرمایي فلتأته ولو كانت على التنور دا به خاون خواله راځي اگر کدا په تنور باندې ډوړی ولې نه پخای نو دا ډوړی چې کله خزي پخای په دې ټیم کې ماشوم جاړي هغه نه رالي ډوړی را نسوځي خو خاون چې کله ورته आवाज وکړو روټي دی وسوځي ځکه دا خو اسیم د خاون مال دی دا ډوړی خو خاون ګټي دا د خاون خواله دی راشي د څه بنو چې لک صبر وکا نه بس راشه بیا ورته روټي په خومنو کې اجازه درکړه خو بیا روټي پخای کاو کني درکوله روټي دی وسوځي تر خاون خبرو منا دا ګوره حق شو او دا غد علاوه په سنن د ابن ماجه کې یو حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ک خاون خزه ته وی خاون چې ترې سوکا هغه سور غر لاله شه او دغه سور غر دا ټول کمر را پشاکا او د تور غر لراوړه او د تور غر چې د سمره کمر پر دا پشاکا او سور غر لوي سا دا خزه روانه شي او دا کمر برا پشاکې دي سور لوي راوړي سور نو تور لوړي دا حق د نبی له سلام فرمایي دا خو نشي کېده سور غر به تور لسنګړي او تور به سور لسنګ راځي مطلب دا چې نه پکې نشته نو چې خاون دا کارو دا بچاو کومه بس دا ټول عمر تابعداري دا د خزي صفت دی او دا ګوره دا درجه ده کنه دا درجه د خاون نه ده د خزي نه ده د خاون ده دې سره سره په ترغیب ترهیب کې حدیث ته رسول الله فرمایي چې خاون دومره بیمار شو داسې ګنده بیماری پیراله د خپو نواله د سر پورې په دانه راوختله او دا خزو چې زه وزر خپل خاون حق دا کومه او دا ورته ونخلی او دا دانه ماته کې او دا ټولي نو دا پیپ داتي وسکی دا د خپل خاون حق نشي ادا کولای دا ټول ویني وسکی خاون حق نه ادا کیږي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث ته دام په ترمذی کې د مشکات شریف کې هم دی رسول الله فرمایي چې خاون کله ماخام خزته جدا ده او دا ورته आवाज وکړي چې زما کټ لرا شو دا ولر نشي نو لعنتها الملائکه حتى تصبح د ساره پوری فرشته او تخیره کې الله دې تواب برباده کا خاون دې خپکو او دین علاوه په مشکات کې بل حدیث ته چې کله خاون خزه ته غوسه شي نو وای د دې خاون د پاره چې کوم مهور ده په جنت کې وای هغه د خزه ته خیره کې چې قاتلک الله الله دې مرکا چې
دا خستا په خوا کې انما هو عندك دخيل دا خستا خوا ته ملمه ده او يوشك ان يفارقك عندي نزدې دا چې ستانه ما ته را جدا شي ستانه به ما خپل راځي لږ خیال نه شي ساتلی دا دومره احادیث دین معلومیږي دا چې د خاوند په ښځه باندې حقونه دي او د ښځو په خاوندانو باندې هم دي د خاوندانو په ښځه باندې هم دي خو د هغې تهدید دا دی مماثلت په اسلام کې نشته مساوات په اسلام کې نشته چې یو شان حقونه وي عدل او انصاف شته دا عین عدل دی او د هغې فطري خبره مخکې وشوله ان ارادو اصلاحا وللرجال رجاو د خاوندانو په دې ښځو باندې لویه مرتبه ده والله عزیز حکیم الله تعالی زورور دی حکیم حکمت والا دی